السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن تاسو ته په ویډیو کې د بدکارۍ ښځې او د بد اخلاقې ښځې معلومات پیش کوم. دا معلومات هم خوښ شول نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او روشنی کلیک سبسکرایب کړئ. اول هغه ښځه چې د هغې خاوند په بار ملک کې وي یا خاوند یې په نوکرۍ کې وي یا خاوند یې د کور نه بهر وي او هغه ښځه بار ګیټ کې ولاړه وي، پردو سړو ته ګوري او بازارونو ته ځي، پړده نه کوي، نقاب نه په سر وي، پردو سړو ته ګوري او یا خپلو خپلوانو کره ډیره زیاته ځي، په کور کې نه ایساریږي. هغه ښځه بدکاره وي او هغه سمه وي، د خلکو په نظر کې غلطه راځي ځکه چې هغه بارزي ډیره زیاته او خلکو ته ګوري، خلکو په نظر کې غلطه راځي، خلکو ته په بار کوڅو کې ګوري، خلکو ته بار اوزي او دا ورته ګوري، خپلو خپلوانو کره ډیره زیاته ځي. هغه ښځه بدکاره وي. او دویمه هغه ښځه چې هغه د خاوند نافرمانه وي، هغه لاړه شي سوداله د بار د جامو راوړلو له، هغه ته جامو راوړلو والا مو اخیستلو والا سړی ورته لږې ښې خبرې وکړي، خو د هغې په ذهن کې دا راشي چې دا سړی څومره ښه دی، خو د دې سړي سوچ بدل وي، دا وایي چې زما خاوند ما سره بد کوي، خاوند خو تاله خرڅ کوي، په سخته کې دیم خاوند په کاریږي، خاوند چې ستاسو ضرورت یې هغه د الله پوره کوي، خاوند تا سره په کور کې وي، خاوند ستا هر یو ضرورت پوره کوي او هغه سړي په ذهن کې غلط سوچ وي، دا هغه سړی صحیح ښکاري چې دا څومره ښه سړی دی. نو موږ ټولو لا پکار دی چې ښځه د کور نه بار ته نه وباسو، لا سودا موږ په خپله راوړو، کپړو هر څه ضرورت یې موږ یې والله په خپله راوړو. خاوند له دا پکار دی چې ښځه د کوره بار ته نه وباسي، موږ معاشره به سمه وي. ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو روشنی کلیک سبسکرایب